د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان دا کارنامه وګورئ او قضاوت په خپله وکړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جعفرهان لیکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان خبره مې واورېدې. هغه له آیرلینډ څخه د ټیسټ لوبې د ګټلو په اړه چې یو کال یې پوره شوی غږېده. خبرې یې ډېرې کړې، خو ماته یې جالبه دا وه یو لوبغاړی جوړېدو باندې هر یو هیواد کم از کم 15-16 کاله یا 10 کاله لګوي چې خپل پیک یا اوج ته ورسي. بنا د ښاغلي اصغر د دغې فارمولې او محاسبې په اساس یو لوبغاړی باید 10 کاله لوبې وکړي چې خپل ښه حد ته ورسیږي، او بیا چې ښه حد ته ورسېد لږ تر لږه 15 کاله یا 10 کاله نور خو یې بیا بیخي حق دی چې په ملي ټیم کې وي. که رښتیا هم د افغانستان کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه به همدې فکر او مفکوره وي، خدای دې د ځوانو استعدادونو او لوبغاړو مل شي. لوبغاړي په ډومیسټک لوبو کې جوړ کړي، لوبغاړو ته زرغون، سلو، باونسي او سپین ټریک پیچونه جوړ کړي، د کرکټ ټول امکانات ورته برابر کړي. په ډومیسټک لوبو کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي مجبور کړي چې له ځوان لوبغاړو سره ولوبېږي، تجربې شریکې کړي. د ډومیسټک په هر فارمیټ کې ټاپ لوبغاړو ته په ملي لوبډلو کې د سفر، تمرین او لوبېدو چانس ورکړي. دا ټول تر 15 کاله کم وخت غواړي. راشد چرته 10 کاله ډومیسټک کرکټ کړی، مجیب چرته 10 کاله کرکټ کړی، قیس چرته 10 کاله کرکټ کړی، وقار سلام خیر چرته 10 کاله کرکټ کړی، حضرت زازی چرته 10 کاله کرکټ کړی، نوین چرته 10 کاله کرکټ کړی، او همداسې پسې راواخلئ. زه په دې باور یم چې کرکټ د ورځې لوبه ده او ډېر لوبغاړي خدایي استعدادونه لري، او یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې 20 کاله هم پرې کرکټ وکړي همغه شی وي. د اسټرالیا وارنر له فرست کلاس لوبو پرته ټیسټ پیل کړی. ټنډولکر په 19 کلنۍ کې کرکټ شروع کړ او له هماغو اولو کلونو یې خپل استعداد ثابت کړ. ډوني له فوټبال څخه کرکټ ته راغی او داسې نور ډېر مثالونه شته. بنان که افغانستان رښتیا هم غواړي چې کرکټ لا ښه او مسلکي شي، په ډومیسټک لوبو دې لا ډېره پانګونه وکړي او هلته ګل ګل ځوانان دې راوباسي او چانسونه دې ورکړي. څوک راته ویلی شي چې د 19 کلنو د دغه نړیوال جام دا ښکلي استعدادونه اوس چیرې دي او په څه بوخت دي؟ بورډ د دغو استعدادونو د ساتلو او پاللو لپاره څه عملي پلان لري؟ زما یادېږي په تېر افغان پریمیر لیګ کې درویش رسولي د ټورنمنټ ځوان ستوری شو، خو له لیګ سمدلاسې وروسته د افغانستان شلوریزې لوبې وي، هغه لا په سکواډ کې وانخیستل شو او تر ننه ترې تم دی. نو لوبغاړي به څنګه جوړ شي؟ غریبان په داخلي لوبو کې او د ملي لوبډلې په ارمان زاړه شو، خو کپټان لا هم په دې فکر کې دی چې د لوبغاړي په جوړېدو 10 کاله لګېږي. د ورزشکار د ورزش ټول عمر 100 کاله دی، بالخصوص د کرکټ یو لوبغاړی. نو دوستانو ستاسو څه نظر ده؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک. تر بیا بله ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.